Welcome to English Grammar class. Month 1, Lesson 1. د انګلیسي ژبې ګرامر درس ته ښه راغلاست. د لومړۍ میاشتې لومړی درس. لانګویج یعنې ژبه. ژبه د پوهېدنې او پوهونې یو وسیله ده. د شکل له مخې په درې ډوله ده: د لیکلو ژبه، د ویللو ژبه، د حرکتونو ژبه. اوله د لیکلو ژبه. courtesy language هغه ډول ژبې ته ویل کېږي چې قلمي بڼه ولري او ګرامر پکې مراعات شوی وي. زیاتر د کتابونو او مجلو په لیکلو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. دومه د ویللو ژبه. colloquial language د محاورې یا خبرو اترو په ډول وي او معمولا ګرامر زیات نه پکې مراعات کېږي. په ورځني ژوند کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. د حرکتونو ژبه یعنې اشاروي. demonstrative language د حرکت ژبه او اشاروي په وسیله د پوهاوي وړاندې کولو په شکل وي. د مفهوم له مخې ژبه په دوه ډوله ده: ژبه د عام مفهوم له مخې، ژبه د خاص مفهوم له مخې. language and common meaning ژبه د عام مفهوم له مخې. په عام ډول هغه اشاروي حرکتونه، لوحې، ترافیکي اشارې او نورو چې یو مفهوم وړاندې کوي. meaning language and proper meaning ژبه د خاص مفهوم له مخې. د قراردادي علامو او غږونو استعمالولو د پوهېدنې او پوهونې لپاره. ګرامر د خاص مفهوم په موخه د ژبې استعمال د یو لړ قواعدو او قوانینو زده کړې ته اړتیا لري چې هغه ته ګرامر ویل کېږي. ګرامر د هغه قواعدو مجموعه ده چې د صحیح لیکلو، ویللو، پوهېدنې او پوهونې لپاره استعمالیږي. Grammar is the use of the rules of a language that runs how words change their form and combine with other words to express the meaning. د لومړۍ میاشتې دوهم درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the second lesson of the first month. دا ویډیو له ملګرو سره هم شیر کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching.